یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور کبرجن په اس سور دی. اس هم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره یو خلک ته څوک یو خوا منډې وي څوک د بل خوا منډې وي او د ده د انداز د شاه سوار د کبر دی د لویی دی. دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه. هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه؟ هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي ودرېده. څه وی؟ وی ته څوک یې؟ وی زه د بادشاه په غلام. وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې؟ ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نزدېکت ته مو ته شته او که نه هسې وی غلام یم؟ وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم ډېر نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې یم دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه یې. چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم. چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم، چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې رادا جد پیښ شي زه ورمنډه وم. دومره نږدې یم. او چې چېرته غلطي د نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي. چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه م راکړي. او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي؟ وی بیا مضبوطه سزا راکوي. او دروازې درته په ښه نظر ګوري وي او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري. سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي. د عالم ورته وایي د شاه سوار ته وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سرداره مو سوره. زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره یي. چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې، ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې، زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي. ستا سردار چې تږي شي ته ول اوبه ورکوې، زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي. ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی یې کوې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي. ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته ول حاجت پوره کوې، زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي. ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې. او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې. وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس نه راټوپ کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل. وی عقل دې راته وښه. واقعي رښتیا خبره ده. هو مع اینما کنتم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم، د ستا نه جدا کېږم، د ستا مدد کول غواړم. ای بنده ما نه وغواړه. په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي که نه دا ټول چې د دینه نیکان بل څوک نه علی اتقى قلب رجل د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه. وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی، زما خدایه کې کمی نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې د دې سوچ او آرزو کې څه تېرېږي. یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکا، نه 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 سوچ کې څه تېرېږي. لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکا، چې سوچ کې څه تېرېږي. ما بلغت هم چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه نو ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوست. ولې ذلک بانی جواد سخیما، ماجد هر سره سره شته، هر سره سره شته
او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسلو علیکم حفظتن داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان به ټول وجلی وي چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او ته تموز ښیې زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردن نه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښیي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلی دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلی دا دعوت والا به ټول وجلی یو به نه وپرېښي دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي ویرسلو علیکم حفظتن دا الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار دی د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسلو علیکم حفظتن خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشته بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي دا مار یې د خولې ته مخامخ شي وی دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولي ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه ساه یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی ای پروردګاره دې وخت چې هله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ لی نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخ راویښ شو او چې راویښ شو اسویلی وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده یا خدای څه به کوي دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشه کوم او له لرې دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي اوف د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وی ما وی چې زهر یې په ټول وروغورځو دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول اوس ورسته شي او دا سترګې او پوزه خبره د ټول هر څه تباه و برباد به یا خدای زه غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي خدای ړوند دی څه ځان خوړه کوه نیکبخته که زه اوس وایم چې دې وتښتي د مار د دې مرۍ نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا یې خیجي غرار یې خیجي او چې سترګې غړې کړي ده ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته وفیده لاړ کوش شو لاړ کوش شو ته چې دا مار ته کوش شو او د یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو چې مې وړقاو نو دی پاسېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایه څه شی مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې لوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واره رسئ ببوزی راته وی ښه دا مارو ما وی او دا مار رښتیا ووایه الله څه وی زه در سره یم زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به د خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما وله د ماشوموالي نه هدایت پړکی چولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه پړکی چولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت لته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و یا خدایان هم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای هم څوک دی
وی دا هم خدای دی. دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوې خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغوی ته وی خدای مو څوک دی وی دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طرز پې کوي چې نور پرېوته وی زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا پوټې نه دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و آزر څوک یې آزر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې نو هغه وی چې زما د دې بچي دې بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وجې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شي موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ په پیو کړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوتو چت که او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږدې چې بازار ته یې وړو نو خپه کې ونه پړې واچو د ځمکې دی راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کې دله درکړي که ته ته وایې چې دې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي که ته وایې چې دې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دله درکړي که دې وایې چې دې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ پې کښېنې ځان نه دې لرې کړي او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکړي نو خلکو به زر روچت که او شی به او د مونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بې خوبازه خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي اوهو بیا د بي دې زمونږ د خدای وکړه د ماشوم دی له ماشوم نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغین پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غردورې او غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دی چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچوي دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرښتې چغې کړي یا خدایه ستا دقه یو بنده دی دقه یا باقي ټول ستا دشمنان الله را یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایه اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښه دی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ بس فرښتې خوشحاله شوې چې مونږ پرې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشته چې باران زما لاس مال الله د اختیار راکړی او زول او طوفان هم زما په لاس کې دی که دې خوښی الله وایي تپوس ترې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس به یو سیکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي او طوفان او سیلی مې هم په لاس کې ده که دې خوښوي نو دا اور به ورسره اوچت کړم او د دې نومویانو په دا کورونو کې به یې ور دننه هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بسرې به په دې کورونو کې دي ټول زه سوځم څنګه دې خوښه ده وی اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلکو شان دی زما نه ګورئ که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما مه بچ کوه ښه هلکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور مسته سینګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام نغد ناستو کلکې ونیوه چې دی خوږ نشي په خشاک کې په دا اور کې سکروټ کې خوږ نشي او الله اور ته وی یا نارو کونی بردا و سلاما
علی ابراهیم. اورا یخشا خدا سے یخنا چې د جنوري او د دسمبر په شان یخنی پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول سره د اوبس کی او په دا اور کې دننه والا خدای بوټي زرغون که د میوې هغې نه میوه شو که یو خوري کولی شي الله که نشي کړ ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وی زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وی زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس به مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس به مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوي پولیس به وایي نه نشته غیب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټر نشي جوړ چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندول او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکړي بندول دو قسمه دي یو دا چې غریب یې کي بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې نیک سړی مال یو ځل دعوت وکړو ما سره به روټۍ زه وله لاړم هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښت د هغه خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا او قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وی چې لکه دا خو د اسراف کړی دی تبذیر دی کړی د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښت د درستخان لګېدل ما ته وی دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وه دوه څلور خبرې مې مې وکړې هغه په هغه اوږره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې ډوډۍ هم شروع کړه د وی ماله زما روټۍ راوړې ندلی په یو ټفن کې ماهیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغې شروع کړه مې ته دا نه خورې وي دا په ما بندي پرهیز دی زه شم ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره د مېلمنو سره خیر د پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب یې پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز هم نه خیر د هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره ما یې مړه یو ځل بنیم ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه د مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به وام لاندې به نه ځي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار نو دوه قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوو نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکړې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کوم ځای دی که مې انجینیر که خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر که نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر که بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کوم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي مې مونږ ولیاو له خدای روم دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا ازمې څنګه مې خو چې کوم ځای ته ځو کوم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دی بیا راغی خو چې ځو رالی لالی مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه د ملا صاحب بیا پټکي والا راغی به بیا په مونږ چاړی ښودی شي مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل بیا د مونږ طالبانو وخوړل ما ستا په کور کې هلته روجي پخې چې ته روجي وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخوري بلکې لوګان پاخه شي هغه لوګان وخوري او طالب له د ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل روزي د خدای په لاس کې دا یقین وساتئ د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي د بیبي مریم د ایمان وکړه نو د پټینۍ ماشومه ده پټینۍ ماشومه زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوټګۍ جوړه کړې ده او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه کله چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردننه کېږي نو روزي ورسره پرته وي او مفسرین لیکي وی په اوړي کې ورته د جمعې میوه پرته یو په جمعې کې ورته د وړي میوه پرته او زکریا علیه السلام دې تپوس کوي یا مریم انا لکې هذا مریم دا د کما د کومې دا روزي در راله
دا خو دیشته دې وطن کې دا روزي شته دی نه. او بل دا دی چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده، دا د کمې راله. نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه به وایم چې چتراباد والم به راوړي. نو زه څه خبر یم، خو دلته پرته ده. نو اپوټینی ورته څه وایي؟ الله اکبر. اے مریمې د کوم ځای نه دا ډوډۍ ده؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه. او بیا څه وایي ورته؟ ای زکریا ته خو پیغمبر یې که نه، سوچ کوه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله چې وغواړي چالم نو بی حسابه روزي ورکوي، حسابه روزي ورکوي. سلیمان علیه السلام وایي الله ته، الله هغه خو په دیوان او په پیریان حکومت دی، الله مال اجازت راکا د مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم، شي ورکولی. یو میاشت اجازت راکا، میاشت هم نشي ورکولی. یو هفتې له اجازت راکا سلیمان، هفتې هم نشي ورکولی. یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی. یو وخت له خو به الله اجازت راکې، یو وخت ورکولی. سلیمان علیه السلام خو وایي چې دا ټوله دنیا زما ده، پیریان را سره دي، دیوان انسانان را سره دي، په هغوی د کارونه کوم، په دې ټولو پټو کې به غله وکړم، دا پیریان به یې راغونډه کړي. دا د چپلا خلاصولی شي. دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ و. دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ و. او ټول کبان دي د دریاب وته یو 20 منه مې ور وغورځولې، دوی یې نشي خلاصولی. او میږې به څونه خلاصه کړي او مارغان به څونه خلاص کړي. الله وی نشي کولی، وی الله اجازت راک، خدر مې کړ. خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دی دعوت وکړم، دریاب په غاړه وکړم. دا د دریاب غاړه خو هکله په دې خیال چې د مرغانو ته مسانئ، اوبه مسانې دي او میانو ته به مسانئ. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد یې تابع، باد براته او په هغې به لګېده چې دا خوراک څښا نه شي. او قرآن کې الله فرمایي پیریان یې تابع دي، پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي، هم رالی خشک او ګیاګان هم راوړي، د څارویو انتظام هم د ګیاګان هم راجمع کړي. او غلې مو کرلی شو د دنیا مخلوق او حیوانات. او په دې ځنګل کې چې دا حیوانات دا ملال شو، پاخه شو، غټ غټ دیګونه دي پخېږي. اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام به نن دعوت دی او چې څومره مخلوق تی راځي به. او ما تاسو ته تېره جمعه وایي چې د هغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده. قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده، په هغه به اوبه معلومولې، خبرې به یې ورسره کولې، میږو سره یې خبرې کړې دي. الله وایي اواز وکړه مخلوق ته زه رسوم، اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې. د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل، حیوانات رالل، هر چا ته خپل خپل خوراک پروت، انسانان را جمع شو. الله دې کبانو سره څوک اواز وکړه دی به هم درته راشي. چا نه شروع کړم، الله د کبانو نه مخکې شروع کړه. اواز یې وکړه د دریاب کبانو، د سلیمان یم پیغمبر، زما د اواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه یې. مطلب یې دا چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي، زه به یو 20 منه ور وغورځوم. دا ډېره چې څنګه یې اواز وکړه یو کب را خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد. او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچې یې کولاو کړه او یو جام یې د خوراک د دغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده. او چې کلپ یې ورکړه ټولې په یو کلپ الواق کړل، ختم. هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل. سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو، خدای دې تاسو اخوندې بلا ده، ټول شی خو دو واو، دا به څه کېږي؟ دا دوله مخلوق مې را خو ملامته به شم، د انسانان به څه وایي، مارغان راغلي دي، خرق ویان راغلي، دا څه په جنجال وړېده. نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص، شخوند دې پیمو نه واو، دا نور مخلوق به څه کوي؟ او ته څه وایي؟ وی ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي؟ میلمه هم خدای ته وګوره نو میلمه هم دا لوبه کوي، ټول درستخان دې وله جارو کړ. که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو نه کوي که نه چې ټول هسې غلي څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دې غوړ جارو کړه. سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت کې زما میلمه دی، دا خبره خو ماله نه وه په کار. کب ورته څه وایي؟ وی سلیمانه نار دې پرېښودم و د نر بچیه، نار دې پرېښودم. روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا 2 وړی راکوي، نن یې تا ته وسپارلم نو یوه دې راکړه. وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده؟ الله په لاس. یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه، جسته راوخت جسته. نو ماشوم بچی ورسره دی، ښځه هم ورسره ده، واړه ورسره دي، نو لاس کې ورسره نینې دي. نو دا ماشومان خو په دې نینو لوبې کوي، کله داسې ولي کله داسې ولي، نینې یې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوکې کولې. تاسو چې یو نینا پوزې ته لاړه، چې پوزې ته نینا څنګه لاړه، ماشوم ورپسې ګوتې کړی نور اوچته شو. هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله نور اوچته شوه. ماشوم چغې کړې، پلار ته وایي بابا دی کې مې نینا ونښته، چې خدای دې سره څوک. ماشوم په ژړا دی. اوس پلار یې سوچ وکړو چې اوس واپس ځما
ډاکټر له نوم وخت پې لګي ټکټ مې هم تیار دی زه له دې نه نه مرېږي جسته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې ودلته ډاکټر نه نشم جد نه کوشم ډاکټر له به بوځم ماشوم یې قلار کړ خو غلی شو یو پوده کینینین ښه تېره جسته وخته جد لاور کې کوشو کور ته لاړ سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر ته ورس خو چې څنګه کور ته لاړه او سامان ږدي نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړه چې انټوشې وکړه انینه دې لاندې پرېوته هغه دی نه چرګې رامنډه کړه چې ټک شو هغه نینه اوچته کړه ویې خوړه زه وایم الله د کوټې نه نینه هغه چرګې له په کم ځای کې راوست د ماشوم په سپېمه کې دی وله مقرر کړی وه چې دا نینه به خوري د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به یې خوري نیمه ګنټه پس به یې خوري ګنټه پس به یې خوري وروسته به یې نه خوري او په کومه کارخانه کې وله راوړله په پوزه کې وله راوړله کومه درته وویل حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی د بلخ اوده دی اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي دی ورته ویل لکه دا دلته څه کې څوک یې وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم وایي اوښ خلک په دشتو بیابانونو کې ګوري او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی دی کې اوښ ګوري هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی په کار چې وګورم وایي نه نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګوري خدای په محلاتو کې نه میلاویږي یاره خوب چې راپاسېد سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادومه خو دلته کې خو ما ته بلایش و عشرت دی وینځي دی غلامان دی ومنډې دلته کوم دی خدای یادېږي سهار ناست دی په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چا لار کې رکاوټ جوړ نه شو نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد هلکه څوک یې دا چا را پرېښوده دا څنګه نیغ راغی سړی ورته وایي زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کوم د سری ته او ته دا خو سری نه ده دا خو د بادشاه محل دی ته ماشوم یې ته سری نه پېژنې خو د بادشاه محل دی سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وي زما پلار د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي نو هغه سړی هوټل نیسي سړی غیب شو لاړ یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب او دا واقعه دا خوار سما ته ورود بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو تخت لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی عالم دی ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوی دی دا سیم نه راځي ګنې صرف صوفي دی لاس کې تسبیح دی صوفي هم دی نیک هم دی صالح هم دی ورسره عالم هم دی امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې رد ذکر کړی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی ناف سره دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي نو چا پیدا کړي یو شپون کلي دی هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی دی ورپسې لاړه چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی یو زوړ څادر ورسره یو ستن ورسره دا پې ګنډي اوهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی مونږ وایي چې عمل کړی کوم خوا لاړی وګوره دماغو کې فرق راغلی دی دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي په ستن ګنډي بس هغې وایي په دې سوچ کې دی چې د چاته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایو سبق و چې رالل خبرې ورسره شروع کړي څه کې یاره ما بس خدای ته وګورې پرېږدې زه خپل کار بس ما اوس باقي الله ته پرېږدې د خپل رب سړی خو پوه شو نو ورته یې وایي دا ته څه کې خورې څه دلته څکې څه دلته د ژوند څنګه دی ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته او دریاب ته یې ورغورځو وایي په تاسو خو مې بادشاهي ده که نه وایي دا ستن را راوبس هغې پوه شو چې سړی لیونی ستن دریاب ته وګوري چې پلار به راوبس وایي دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت ما بدولت دا څوک رستی شي وایي دا الله رستی شي که اواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوبس یو ړون کب د ړون او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویست او د دې راوچته کړه وایي هغه بادشاهي مې ښه وکړه دا بادشاهي مې او یو ځل وایي په یو جومات کې ماسخوتن ورلم وایي چې ده به د جومات کې شپه وکړم مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي مسافر شپه کولی شي وګوره دې زمانې مسافرو ته خیال ساتئ ښه مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بلستن تولی وله راوړی مسافر دی هغه وله بلستن تولی راوړه سهار چې راغلو نه مسافر و نه بلستن و نه تولی هر څه وړي د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي ګورې ته به چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه او چې راځي د جومات نه مې د لار څه وړي او کله بل چاته یې ویلي چې هلکه راځه زه ورننوځم او شپې به درته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې غوړ سامان پکې اوس احتیاط به کوئ وایي چې جومات ته ورسې وروخته ماسخوتن لمونځو چې یو ګوټ کې کېناستم الله مې یادو وایي د جومات هغه متولي راغی ما ته وایي کاکاجي وځه د جومات بندوم وایي چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم وایي وځه نه
خپل کار کوه مسافر یې. ما دلته خو سړی نشته هوټل نشته د شپه کم دی او کم دا د خدای کور دی د خدای بندې م د نوځم او شریعت کې ما دلته شپه جایز ده د نوځم. بیا به په جګړه شو سره زه کمزور یم ما را باندې مضبوط و د مټې کلک راونیوم او پوړول یې راوویستم او زه بیا نه کودېدم پوړو نه یې دیکه راکړه وایي چې دیکه راکړه په راپرېوتم چې راپرېوتم په دې پوړو ورغړېدم یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له به مې بیا سر راته هغه اوچت جومات او پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډاقار کاو. ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمي شوی به وي وایي قسم د الله په ذات چې زما به پوړی له سر ډک کو او بلې له به یې ډک کو او دې ډک سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د اړه له کوم راتلل نو دا مې بل دی چې ته نه دي موندلې. ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان دي. روزي د الله په لاس کې ده.